کاکا السلام علیکم خی جوړې تکړی خیرت دی السلام علیکم ورور خاص دی خیرت دی جوړې السلام علیکم خو دا شی نوربند کې دا رواجونه دا رسم دا ور اغستل دا څه معنا لري چې یو ځوان واده کوي یو 15 ورځې بعد یا یو میاشت بعد هغه د وطن نه وځي مسافر چې هغه څه معنا بالکل خو دې نه موږ مصرف پکې ډېر دی خو دا ډول نغارې پکې نشته ښه په چوپ کار دی او دا شیان بندي او مخکې څه وو مخکې خو به شاعرانو ډلې او بله خبره دا ده چې هغه حرام دي کوم کار چې اسلام حرام کړی دی نو موږ تاسې ولې وکړو او زه باور لرم چې د کوکنارو که ګټه 1,00,000 افغانۍ او د غنمو ګټه 10,000 افغانۍ وي الله تعالی به دې کې دومره برکت درته واچوي چې هغه 2,00,000 افغانۍ ځای به ته ونیسي مقصد په درېیمو باندې یا فاتحګري په ورځ څوک چې فاتحه ته ځي هغه خپلوان یې راغواړي هغې له ډوډۍ ورکوي زمونږ خو دلته داسې کار دی چې کله زمونږ د واده پروګرام شروع کېږي وخت کم شي که نه چې یو هفته یا 2 هفتې پکې پاتې شي دا خپلوان موږ هم دا ټول راغواړو اوس موږ ځوانان ګورو چې په کرکټ ډېر مصروفه دي ستاسې وخت کې کومې لوبې کېدلې دا خوسیو او دا نور لوبې وې دا کرکټونه نه وو اوس کرکټ مسله ډېره ده که خو داسې وشي یو لږ یا 50,000 یا جوړه خبره وکړه نه اوس برابر نشته بس جنۍ ته څه شي دغه کې بس اقتصادي مشکلات که نه تر اوسه پورې د بل چا دهقاني او نو دا خو زموږ ستاسې ټول ژوند همداسې زه هم همداسې یم ته هم همداسې نو دې کې خو داسې دی چې ښه 10,000 افغانۍ کوي مالې کوي 10,000 دانې نیسي نه 10,000 روپۍ به خامخا کوي 10,000 افغانۍ ښه صحیح ځای ته ورسېږي مالټه صحیح مالټه شي خلک یې وخوري سلامونه ستړي مه شئ وخت مو په خیر درنو لیدونکو د ننګرهار ولایت یو ښایسته سرسبز یو غریزي ولسوالۍ ته راغلی یم هغه کومه ولسوالۍ ده بالکل درنور ولسوالۍ چېرته چې ښکلاګانو ښه پرېمانه فنکاري کړې ده دا ولسوالۍ غریزه ولسوالۍ ده ښکلاګانې د زړه تل ته کېوځي ولسونه یې په خپل منځ کې ډېر اتفاقه دي دلته 99 سلنه ولسونه یوازې پشهي قوم دی او 1 سلنه چې دی هغه نو بیا د پښتون قوم پکې میشت دی درنو ملګرو نن راغلي یو چې د دغه سیمې ښکلاګانې راواخلو د ولسونو سره خبرې اترې وکړو تر تاسې ورسوو نو تمه مو دا ده چې تر وروستیو شیبو راسره پاتې شي او دغه ځانګړې خپرونه د درنور ښایستونو ته موږ ځانګړې کړې ده تر پایه راسره ننداره کړئ راځئ مخکې له دې چې دغه خپرونه پیل شي له هیوادوالو سره او په ځانګړې توګه د درنور ولسونو سره وغږیږو د دغه سیمې یو څو ښایسته نظارې راسره ننداره کړئ راځئ درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ دا مشران ګورئ دا د دې سیمې اوسېدونکي دي او که یو خبره وکړم د دې سیمې ښکلا ده له همدو سره غږیږو سلام ستړي مو شي په خیر راغلی خوشحاله اوسئ مننه جوړې خیرت دی په خیر راغلی ډېره زیاته مننه تاسې هم ستړي مو شئ خاص دی خیرت دی څنګه یې د ژوند چارو سره ښه انشاءالله شکر نوم مبارک دی اکرم خان او ستا حمیدالله اجازه دې سره 2 خبرې وکړم څنګه دی دلته هوا څنګه ده هوا ډېره ښایسته ښه مزهدار هوا دی ښکلی نه راغلی هوا خو نه لیدل کېږي نه خو داسې دغه معلومېږي که نه حس کېږي کېږي یخه ده که ګرمه یخه ښه ښایسته هوا سړه ښه ښایسته سړه هوا یې ده که نه ښه پټو کې ګرځېدلي وختي مې درته پام شو او دواړه سره اخته وئ کله یو پټي ته م لاس نیو کله بل پټي ته کیسې مو څه کولې سره والا مونږ خو دا دې پټو دغه هم کړی و چې دا دې واښه کړي دي دې پټو ښه د پاس پټو او دې ویل چې دې پټو سره به څنګه د کال دپاره دا زمینه داسې برابر کړو چې دا شفتل وکړو چې دا ګیا پکې ختم شي ښه څنګه وکړو شوتل ختمه کړو شوتل وکړو کال ختمېږي که نه شوتلو سره واښه ختمېږي شفتل یې بې که نه هغه تنکۍ واښه یې ختمېږي دغه نه کوي ګیا نه کوي دا کال جوړي پټۍ هم جوړي یا بادېږي ډېرنې سره مره پکې اچې پټۍ ورسره جوړېږي
او دلته هغه وخت به ستا حتما یادېږي چې دلته به یو وخت کوکنار کرل کېدل او نن لله الحمد په دغه هغه زهرجن بوټي پر ځای باندې نن په دغه ځمکه باندې ګلان کرل شوي دي ګلاب کرل شوی دی او همدارنګه د مالټو بوټي دي د لیمبو بوټي دي څومره خوشحاله یې ورته ډېر خوشحاله چې دا مالټې دي چې ښه شی دی چې وخوري سړی د زهر بوټي نه به څه جوړ شي بالکل خو ځینې خلک بیا په دې اند دي چې د زهرو بوټي پیسې ډېرې کولې پیسې خو کولې خلکو ژوند ورسره لږ لږ غریبي ورسره برابر و خو څه شی نه و اوس یو خدای مهربان دی یو ونه تقریبا چې وشي خدای ورسوي یو ونه 15,000 شپږ 10,000 پورې هم که چې دانه یو بوټی یو بوټی 10,000 دانې نه چې وایم 10,000 پورې هم کوي چې صحیح بوټی جوړ شي که نه یو بوټی 10,000 افغانۍ کوي او خامخا مالې کوي 10,000 دانې نیسي نه 10,000 روپۍ به خامخا کوي 10,000 افغانۍ ښه صحیح ځای ته ورسېږي مالټه صحیح مالټه شي خلک یې وخوري د کوکنار نه به شیشه جوړ شي چې خرڅ کړي پیسې به شي که خوراک خو نه دی بالکل او بله خبره دا ده چې هغه حرام دي کوم کار چې اسلام حرام کړی دی نو موږ تاسې ولې وکړو او زه باور لرم چې د کوکنارو که ګټه 100,000 افغانۍ او د غنمو ګټه 10,000 افغانۍ الله تعالی به دې کې دومره برکت درته واچوي چې هغه 2,00,000 افغانۍ ځای به ورته ونیسي دا راته وایه چې کله چې مازدیګري کې راوځي دغه ډلې ډلې ځوانان ګوري او دلته په وطن کې امن ګوري او سکون ګوري او دغه شنو فصلونو ته راځي احساسات دې څومره خوشحاله ورته ډېر خوشحالي چې دا امن دی تڼۍ خلاصه وګرځه شپې که پټي کې هم څومره څه مشکل نشته که ګرځې هم څه مشکل نشته لږ څه اقتصاد کمزوری دی خلکو تشویش دی چې څه به وشي خدای به دا به هم جوړ کړي چې امني سکون پکې هغه به هم خدای جوړوي هر څه به خدای پاک راسم کړي که نه ځکه د یو هیواد د ترقۍ 2-3 لارې دي چې یوه لارې تر ټولو مهمه لارې په وطن کې امن دی که په کوم هیواد کې امن نه وي نو دا ناشونې ده چې په هغه هیواد کې دی ترقي وشي انکشافي پروژې دې عملي شي نو انشاءالله تبارک چې زموږ هیواد اوس پرامنه هیواد دی او زه فکر کوم چې دومره چې زموږ هیواد په امن کې دی یو هیواد به هم ني ځکه نورو هیوادونو نه موږ خبرونه اورو خو لله الحمد په افغانستان کې اوس هېڅ هم نشته دی ښه د کلي رواجونو ته راځو هغه رواجونه چې خلکو ترېنه بده وړله او یا هم بدې پدیدې وي په هیواد کې یو ولور و پکې اوس د دې هیواد په ولور را سره وغږېږه وبخښه د دې سیمې په ولور را سره وغږېږه ولور شته دی نشته دی او کوي څومره داسې وشي یا لږ یا 50,000 یا جوړه خبره که نه اوس برابر نشته بس جنۍ ته څه شی دغه کې بس انډیواله څه شی ګاڼه ماڼه یا شی ورته هالې لږ پخلی مخلی هغې ته هم ورکې او ځان ته پاره مخبل بندوز هغه شی نشته چې تو دونه پیسې ماته راځي جبري نشته نشته جوړه خبره ده د دوه کسانو د جوړه خبره ده مخکې خلکو اغوستل خو اوس دا ملک هم ولاړ دی اوس دا خبرې انشاءالله چې نشته دی دغه کار چا وکړو دومره خدمت لوی خدمت چا وکړو چې دا د ولور خدای رحم کړی دی راباندې خدای هېڅ چا هم نه دی مشرانو به هلې ځلې کړي ډېر مخکې خو ډېر دونه خلیزار ځای کې به غونډې کېدلې چې دا شی مه کوئ دا ځوانان زموږ تباه شولې خو دا شی نور بند کړي دا رواجونه دا رسم دا ورور اغوستل دا څه معنا لري چې یو ځوان واده کوي یو 15 ورځې بعد یا یو میاشت بعد هغه د وطن نه وځي مسافر چې هغه څه معنا بالکل خو دې نه موږ تېر شو داسې وکړو چې او چې خدای رسول پې خوشحال بالکل یو خبره هغه دا ده چې ولور اخیستل یو اسلام نه نظره حرام دی او بل کار دا دی که زه ولور اخلم مثلا په خپلې خور باندې یا په خپله لور باندې نو زه چې کله بیا زوی ته واده کوم نو حتما زه به م ولور ورکوم دا پیسې بیرته عمال ته ځي خو د الهي کلام نه چې موږ سره کړونه کوو هغه عذاب به تر قبره پورې راپسې وي نو په کار دا ده چې دغه بده پدیده چې څنګه له منځه تللې الله تعالی دې همدغسې له منځه تللې لري او خدای پاک دې نور څوک دې ته نه اړ کوي چې په لور خور باندې پیسې واخلي د واده کیسې راته وکړه د یو زلمي واده چې تیارېږي پیلې له کومه کوئ زمونږ کیسه درته کوم زمونږ کلي کې چې کله د یو زلمي واده برابرو نو اول خپلوان راټول کړو 15-16 کسان بیا چې هغه راټول کړو بیا وایو چې ښه ته راته ووایې چې څومره وس لري هغه پلار ته ویل کېږي هغه وایي چې زه دومره وس لرم دومره بودیجه مې ورته ځانګړې کړې ده او دا به کوو هغه نور بیا خپلو کې سره مشران کیني ورته وایي چې صحیح دی نو داسې کار به وکړو چې پیسې به ټولې راجمع کړو وبې ګورو چې څومره میلمانه راغوښتی شو بیا میلمنو دپاره همداسې سیستم برابرېږي د دې کلي په دغه رواج راسره وغږېږه څنګه دی زمونږ خو دلته داسې کار دی چې کله زمونږ د واده پروګرام شروع کېږي وخت کم شي که نه چې یو هفته یا 2 هفتې پکې پاتې شي دا خپلوان موږ هم دا ټول راغواړو
کله چې ښار ته ځو جلال آباد ته سودا الو دا څه چې زموږ خپلوان دي لکه چې خورینه ماماګان تره زامن نږدې یو انډیوال یې دوست یې هغه راغواړو موټر کې کینو یو ځای ځو ښار ته چې هر چا څه وسته کېږي هماغه خپل حال خپل وسته چې زه دالم دغسې حال دا چا ته اخلی شاو ته د شاوه ته واه څومره ښایسته رواج دی شاوه ته پاره او چې باقي مانده پاتې شو هغه کور والا به لږ شوال یا بس انډیواله بس واده جوړ شي او بیا چې واده جوړ شي کله چې ځوانان ډلې راشي که نه د واده شپه چې ورته وایي هلته بیا څه کیسې وي څنګه ځوانان بیا په څه کارونو بوخت وي هغه وخت کې ټوکې ټکالې وي ګپ شپ وي هغه مخکیني مجلسونه خو به نه وي اوس هغه خلاص د هغه جهالتوب نه خلاص شو بیا هغه جهالت نه خلاص یو که نه ښه نو اوس ته څه وایې چې اوس هغه جهالت نه خلاص شي اوس چې کله میلمانه 100-200 کسان راشي په یو دیره کې راټول شي بیا ګپ شپ لګوئ که نه کوم نمایش وي نه نمایش نه وي ګپ شپ خالي ګپ شپ او ټوک ټکالې هغه اصولي که نه او چې ونډیواله بس هر چا بیل ډله ناست یو بس څنګه خاندي او بس کوم پروګرام ښه دې روان تېر وي ډېره مننه کور دې ودان خوشحاله اوسې چې راسره وي خبرې اترې دې راته وکړلې وروستیو کې داسې خبره چې ما پوښتلی نه وي او ستا په زړه کې پاتې او غواړې چې هېوادوالو سره شریکه کړي هغه به څه وي هېوادوالو ته دغه دی چې دا مخکې دا ټول دنیا ګډوډو خلک په عذاب او تکلیف اوس خدای راحت راوړی دی او کیدی دي ټول د یو لاس ورکړي ورونه یې دا وطن زموږ جوړ شي باید خدای دې نور هم جوړ کړي چې اوس جوړ دی خدای دې نور هم جوړ کړي دا وطن چې څونه امن وي که غریبي پکې څونه وي خو امن پکې زموږ سات بلکل تېرېږي او موږ خوشحاله پیغام د ډېره زیاته مننه درنو ملګرو ډېره مهمه خبرې وکړله د رڼور ولسوالۍ په یو دوه شیانو باندې ما وړاندې یادونه وکړه چې پېژندل کېږي یو میلمه پالنه او بل اتفاق ډېره زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره وئ او دغه خپرونه مو تر دې ځایه کتلې د مخکې ورځو او له نورو هېوادوالو سره خبرې اترې کوو راسره پاتې شئ د رڼور ښایستونو ته بیا هم ستړي مو شئ په خیر راغلی راځئ خپرونه پیل شوې ده او دغلته یو ډله ځوانان او یو مشر ورسره ناست دی ورځو له دو سره خبرې اترې کوو درنو ملګرو دا د رڼور ولسوالۍ اولنی سرحد دی د عملې په نوم یادېږي کم کلی دی او دلته ولسونه څنګه دي راځئ دا ټول ګورو دلته مشران دي او کلیوالا دي دوی سره خبرې اترې کوو سلام علیکم روغ خاست دی سلام علیکم کاکا سلام علیکم خی جوړی تکړی خیرت دی سلام علیکم روغ خاست دی خیرت دی جوړی سلام علیکم سالت دی کاکا اجازه دلته کښېنم ته راشه دلته ما سره کښېنه ته راځه که نه خبرې به وکړو لږ شان دي چپړې به درته زه جوړ ښه زه په دې ژبه پوهېږم بالش اجاده مطلب بالغ ورته کېدی که نه زه تکړه یم ګوره دا ژبه راته یاده ده کاکا څنګه یې هغه بل میک څه شو مجاهده درنو ملګرو میک راورسېدو سلام ستړی مو شي کاکا وعلیکم سلام خیر راغلی ډېره مننه تاسې هم ستړي مو شي ځوانانو په خیر راغلی ښه خواست دی انشاءالله چې ستاسې د ټولو په نمایندګۍ به زه کاکا سره څو خبرې وکړم کاکا څنګه یې شکر دی ستاسو خیر غواړم د ژوند چارې دې څنګه روانې دي ښه دی فضل د خدای شکر وباسو خدای حالات شکر دی نوم مبارک دی مزمین محمد زمین مزمین مزمین ښایسته نوم دی او نوی نوم دی موږ دا نوم لکه نه دی اورېدلی که نه او څومره وخت کېږي دا نوم اورې ته بس یعنې عمر دې څو کاله دی هدف مې دا و 15 کاله به یم 15 کاله ماشاءالله کافي عمر دی که نه د پخوا زمانې کیسې راته وکړه د 40 کاله وړاندې کیسې هغه وخت دلته څه کیسې وي اوس څه دي څه توپیر پکې وینئ ملا مخکې داسې ګډوډي شورویان راغله شورویانو پسې مجاهدین دا پیدا شول مجاهدینو پسې دا طالبان امارت دی بلکل هغه کیسې به کوو خو دا راته وایي چې هغه وخت کې چې تاسې ځوانان وئ او دا اوس چې کوم ځوانان ګورئ د دې ترمنځ دغه د لوبو فرهنګ دا لوبې چې موږ تاسې کوو هغه خوسی دی که فوټبال دی که والیبال دی که کرکټ دی که بل څه اوس موږ ځوانان ګورو چې په کرکټ ډېر مصروفه دي ستاسې وخت کې کومې لوبې کېدلې دا خوسی او دا نور لوبې وې دا کرکټونه نه وو اوس کرکټ مسله ډېره ده ښه ښه تا خپله کومه لوبه کوله ما هېڅ هم نه دی کړی او هغه تیږه چې ولي هغه څنګه هغه تیږې بعضې وخت کې دا مونږ دغه چې د ورکوټي پیدا شوي د مور نه
ورکوټوالي نه دا نه ځوانۍ په حساب پوه شوي او نه په ورکوټوالي پوه شوي ولې څه علت و څه سختې د ستونزې دغه د وجې نه که نه مشکلات و اقتصادي مشکلات که نه تر اوسه پورې د بل چا دهقاني او نو دا خو زموږ ستاسې ټول ژوند همداسې زه هم همداسې یم ته هم همداسې خوښۍ ساتو همدې باندې نو دې کې خو داسې دی چې دې کې خو داسې وخت پیدا کېږي چې سړی خپل صحت ته هم پام کوي که نه خپل صحت ته اول ته کرکټ اوس موږ کرکټ کې خو هغه وخت کې به دغه والیبال ډېر کې دغه بال هغه نو تیږې ګزارول دا شیان ډېر دغه دوه شیان وو خوسۍ نه و پکې دا خوسي هم کولی والیبال هم د مکتبونو کې وو داسې نه و چې اوس او رواجونو کې کوم فرق راغلی دی مخکې چې کله به واده تیارېده د یو زلمي هغه وخت کې څه کیسې وې اوس یې تیارېږي دا څه کیسې دي څه فرق پکې راغلی ګوري ډېر فرق راغلی دی اوس وادو کې مصرف پکې ډېر دی خو دا ډول نغارې پکې نشته ښه په چوپ کار دی او دا شیان بند دي او مخکې څه و مخکې خو به شاعرانو ډلې ډلې ډولو سرني به و یا مثال دا د ښکته نه شاعران به وو اوس دا شیان نشته دا شیان نشته څه فکر کوې چې دا ښه کار شوی دی چې بند شوي دي که نه هغه مخکینی ښه دا ښه دی که نه چې بند شوي دي خلک چې بند شي ښه دی ښه او د ولور په حساب را سره وغږېږه دلته دا ولور شته دی اوس ور حساب هم مخکې ډېر اخیسته اوس بعضې خلک بلکل یو روپۍ هم نه هغه او که اخلي څومره اخلي نه اخلي چې واخیسته هغه خپل لور ته یې ورکوي بېرته یې ورکوي یعنې سامان ورته کوي نور شیان ورته کوي او ګاڼه ورته اخلي سره زر پنځه زر که نه او پخوا به ډېر اخیسته لږ یو نیم لږ اتیا نوي زره بس پورې سړي ته به یې کتم هغسې به اوس یې نه اخلي اوس یې نه اخلي ډېر خلک زه شکر دی چې دا بده پدیده زموږ له ټولنې پورته شوې ده الله تعالی دې بیا داسې وخت نه راولي چې موږ په خپل لور باندې خور باندې پیسې واخلو ځکه دا په اسلام کې هم جواز نه لري نو په کار نه ده چې موږ تاسې واخلو نو ډېر ښه کار شوی دی له تاسې مشرانو زخته زیاته مننه چې په دغه برخه کې تاسې کار کړی دی او دا د نتیجې موږ ګورو چې زموږ ځوانان زموږ خویندې اوس دې مشکل نه لرې پاتې دي یوه خبره زما ذهن کې بله پاتې ده د دې د مړي ژوندي مثلا که چېرته یو کور کې خدای ناخواسته مړی کېږي بیا د هغه زی دغه د شاوخوا خلک چې دي دا څنګه ورته راځي او دغه ډوډۍ انتظام ورته څوک کوي څه حساب یې هغه کیسې که راته د مړي حساب داسې دی که نه پخوا به داسې عمومي خیرات به کوو اوس هغه خیراتونه او اسخات بند دی بند کړی دی مقصد په درېیمو باندې یا فاتحهګري په ورځ څوک چې فاتحه ته ځي هغه خپل خپلوان یې راغواړي هغې له ډوډۍ ورکوي نور بیا دا شیان نشته اسخات هم نشته هغه عمومي خیرات هم نشته او پخوا غوندې هغه ډېر مصرف نشته نه زما هدف دا دی که یو کور کې چېرته مړی کېږي اوس زموږ د کلي رواج دا دی چې هلته کله مړی وشي نو دا خپلوان یې راځي هغه مړي والا خپل غم ته پرېږدي او دا میلمانه چې راځي دا خپلوان یې سنبالوي نه زموږ دا کار نه کوي دا شرم ګڼي خپله مړي والا کوي هغه مړي والا یې کوي یعنې خرچه هم هغه کوي ډوډۍ هغه راوړي ورته هر څه خپله یې کوي نو دا هر کلي ځان ځان ته رواجونه او دستور دی که نه اوس دا به دې ته ښه ښکاري موږ ته هغه ښه ښکاري خو په ټوله کې چې موږ افغانان یو بیا مسلمانان یو بیا پښتانه یو بیا د دې سیمې یو نو ښه خبره دا ده چې ټول یو بل سره لاس یو کړو او په ګډه سره کار وکړو ډېره مننه کاکا جانه خوشحاله اوسې الله دې سلامت لره ډېرې ښایسته خبرې دې راته وکړلې ژوندی اوسې الله هم روغ لره څه ویل لري څه پیغام لري هېڅ هم نه لري ډېره مننه کور دې ودان مننه کوو چې تاسې الله مو سلامت لره هر کله راوله ډېره زیاته مننه درنو ملګرو د مشر کاکا خبرې مو واورېدلې واقعا چې یو څه وروسته یې ځان سره بوتلو او هغه پس منظر چې له موږ د سترګو نه پناه و هغې راوښوده نو را سره پاتې شئ د درنو ښکلاګانو ته ورځو مخکې دا خو اول سرحد د تر اخري پورې ورځو سره پېښېږي او مخکې څه دي راځئ چې ګورو زخته زیاته مننه درنو ملګرو چې د درنو ښکلاګانې مو ننداره کړلې او زموږ دغه خپرونه تاسې تر پایه وکتله
زه باور لرم چې د دغه سوله ییزې فضا نه به تاسې زغ زیات خوند اخیستی وي. درنو ملګرو دا د رنور دی او د رنور ولسونه دي او د رنور ولسونه په یو دوه شیانو باندې ډېر مشهوره دي. یو اتفاق او بل میلمه پالنه د دوی په فطرت کې ښکېل شوې خبره ده. نو هر کله چې تاسې زړه ښه کړ چې د رنور ته راشئ نو هېڅ دا سوچ مه کوئ چې چېرته به لاړ شو، ځکه د رنور هر یو کور ستاسې لپاره حجره ده، ستاسې لپاره هوټل دی او دلته هر څه په پریمانه توګه پیدا کیږي. نو درنو ملګرو زه مهراب ګل مخلص او همدارنګه مجاهد مخلص تاسې له درانه چوپړه اجازه اخلو او رخصتیږو. مخ په جلال آباد به ځو، اول ته به دا خپرونه ایډیټ کوو. نه نو مخ په جلال آباد به ځو، تر بیا ښې چارې د الله په امان.